په جنوبي غرب زون کې تر ټولو لوی روغتون په کندهار ولایت کې میرویس روغتون چې اوس مهال په چینایي روغتون مشهور دی د لوی کندهار او جنوبي غرب زون په کچه تر ټولو ستر روغتون دی. دې روغتون ته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو او خپله د کندهار ښار له مرکز او لرې پرتو سیمو څخه هره ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره راځي. دغه روغتون ته راغلي ناروغان وایي چې د افغانستان په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې دا روغتون ډېره مرسته کوي او دوی دومره توان نه لري چې شخصي روغتونونو ته ورشي. دا مریض دی، دا مریض دا مشکل لري، خو خپل مرستل دي دلته ان شاء الله دلته دا معنا د سیا په شپه خیر باندې را جوړ کړل، دا د معنا بغیر ورته بست کړی دی، وتا کې را غیر انتخاب کړی دی، اوس نو د معنا دوه به تر وړي بیا به دوی ورچلانه یا بیا د کار دی. هغه وخت نو جنگ او ټک ټوک ډیرونو انو اوس خلاص نو خدای فضل دی ټک ټوک نسته بالا بس بیغمه انو دای څوک نسته چې بالار ځای دی ودرې یا پوسته یا دغه بالا دغه سی بیغمه راتلی. ناروغان زیاتوي چې حکومت او نور د روغتیايي برخې ملاتړي بنسټونه باید په کندهار ولایت کې میرویس روغتون ته پاملرنه ډیره کړي تر څو په ښه ډول سره د ناروغانو درملنه وشي. غوښتنې هم دا دي چې باید نړیوال باید کومک وکړي افغانانو سره چې دا یو مظلوم او غریب خل دي، تر څو د دې دلته د خوارځواکي مرض بیخي ډیر شوی ده چې ما ولیدل ډیری خلک دلته. نو هیله هم دا ده چې نړیوال او مشران او تجاران باید کوشش وکړي چې کومک وکړي تر څو دغه خلک له دې مشکلاتو نه وژغورل شي. مریضي مې د راکټ ګولۍ را باندې پټاو شوله، از دغه مریضي چې دا پښې راپښ کړي د ښار د چینایي چپخانې ته راغلی. په هیواد کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته اوس مهال ډیری ماشومان په خوارځواکۍ باندې اخته شوي دي. په کندهار کې د میرویس روغتون مسؤلین وایي چې دې روغتون ته هم هره ورځ په لسګونه ماشومان چې خوارځواکه دي وروړل کیږي. دا روغتون د تیر حکومت پر مهال د جګړې د ټپیانو لپاره تر ټولو لوی مرکز و، خو په هیواد کې د جګړې له ختمېدو سره دې روغتون کې د جګړې د ټپیانو شمیر تقریبا صفر ته رسېدلی او ځای اوس مهال هغه عامو خلکو نیولی چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او پخوا ورته د جګړو له کبله دې روغتون ته د راتګ زمینه نه وه برابره. لارې ټولې خلاص شولې، د ولسوالیو او د نورو ولایتونو چې کوم د خلکو دسترس و یعنی شفاخانې ته د راتلو لارې ولې هغه ټولې خلاص ولې چې په هغوی دا توانایي نه درلودله چې شفاخانې ته مراجعه وکړي. نو یو سبب پکې دا و چې موږ د مریضانو هغه چې د تعداد چې د هغه زیات څه د خوارځواکي به دا زه درته وایم چې موږ مریضان لرو، د کې هېڅ شک نشته چې موږ له یو ډول محاصره کې قرار لرو چې د هغې له کبله نړیوالې ټولنې کوم محاصره په موږ باندې راوستلې ده، د هغې له کبله موږ د هر ډول مشکلاتو سره مخامخ یو چې هغې کې یو د صحت بخش هم ده. د دې روغتون مسؤلین له حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې دې روغتون ته خپله پاملرنه زیاته کړي او مرسته ورسره وکړي. چې د میرویس روغتون سره زه به دا درته وایم چې په تېرو ډېر وخت کې داسې د مور او د میرې چلند شوی ده ورسره. تر اوسه پورې موږ کوم تشکیل چې دغه شفاخانې لپاره ضروري ده چې 600 بستر تر اوسه پورې نه ده تکمیل شوی. د اسلامي امارت نه هیله دا ده چې د دغې پروسې په تیزوالي کې راسره مرسته وکړي. موږ کوم ضروري هغه چې د تعداد پرسونل چې ده هغه راته منظور کړي تر څو د دغې منطقې له خلکو او ناروغانو سره موږ مرسته. د معلوماتو له مخې میرویس روغتون شاوخوا 40 کاله وړاندې د چین هیواد په مالي مرسته ورغول شو او تر اوس مهال پورې د روغتیا په برخه کې فعالیتونه ترسره کوي. احسان الله کریمي، CMG، د کندهار ولایت میرویس روغتون.